دا چې نوم یې په ځان باندې زیارت ګل ایښی دی زیارت ګل صدر اکبر خان او جان حبیب دی. صدر اکبر خان زیارت ګل اوس یو اچوه بل تاریخ ورکوه په تاریخ کې ودی پیدای ځان دې ډیر زیات مشهور او ته د ما میسج هم کړو چې د دیالک نه واوړه دیالک ته دغه مګو ما ته پسې ویډیو کړی و سر د دقیق وجه نه تا پسې ما ویډیو کړی و چې سبا ته پساویږي ته د خولې نه ډېر خلاص انسان ته سبا پساویږي اوس دا وګوره تا ځان مشهور او تا یا څه کړي یا نه دي کړي تا سړي له دمکي ورکړله او اتفاقان وشو یا ارڅ وشو یا تا وکړو یا بل وکړو داود شاه چا ویشتو دعوې به تا وکړله ولې در باندې وکړله چې تا ځان مشهوره و د علي شاه دا ویډیو وګورئ او بیا درته د زیارت ګل هغه ویډیو هم ښیمه چې زیارت ګل ورپسې څه ویلي دي او علي شاه دعوه په چا باندې وکړله پورته راتلو نو په دې ډسې کړي دا ټول کار د صدر اکبر خان زیارت ګل صدر اکبر خان او جان حبیب دی. صدر اکبر خان او زیارت ګل او جان حبیب دا درې کسان دي. بیګا جان حبیب راغلی او بیګا جان حبیب راغلی او هغه چې کوم دی په پېښور کې دا ټول د علي شاه ویډیو مو کتله علي شاه الریډي دعوه په زیارت ګل باندې وکړله په زیارت ګل باندې ولې وکړله د نن نه 2 ورځې مخکې زیارت ګل پسې داود شاه ویډیو کړی وه په هغې کې زیارت ګل ته څه کنځل منځل کړی بیا ورپسې ډایرکټ زیارت ګل ویډیو وکړله زیارت ګل هم ورته کنځل منځل وکړلې هغه ویډیو زه اوس تاسو ته شو کوم دا پرته ده را سره په دې سایټ کې درته ښکاري پلی کوم یم درته او د صرف د ځان د مشهور کېدو دپاره دغه کوو د پسې کنځل منځل وکړل خو په دغه ټایم کې د غول خوړلي دي زیارت ګل در دمکي ورکړې ده چې زه به تا په منځ وشکوم او زه به تا عمل کوم او زه به تا ولمه دا دمکیانې ممکیانې وله ورکړي دي نو اتفاقا وشو یا په خپله وشو یا بل چا وکړو هر څه دي اوس خدای ته پته ده خدای علم باچا دی خو دعوه پکې به چا راله په زیارت ګل لاله ولې چې زیارت ګل به هر خراخ ته لاس اچو او دی نه کتل چې دا خراخ پوخت دی او که دا کچه دی رمات رباندې نه شي خو د ده خراخ پې رمات شو اوس ګوره بچیا ته ته مال چې څه ځان کې څه هنر څه ټیلنټ پیدا کا په هغه ټاپک باندې ته ویډیوګانې جوړه وروره ته د پلانکي داسې ښځه د ډنګري ښځه تا د یو سړي ښځه پرې نه ښودله تر اجازه پورې تا دا ټول بېعزته کړل تا یو سړی پرې نه ښود ته ځان باندې دومره دغه وي چې تا ویل بس دا خلک خو د یوټیوب او د فیسبوک نه پیسې راټولې کړلې او بس زیارت ګل پاتې شو زیارت ګله خدای ظالمه نه ځان دې غرق او تباه کړو اوس په ته څه کې اوس په ته کې څه تا خو ځان تباه او برباد کړی دی په تا باندې دعوه وکړله نو اوس که ته په هر ځای کې نه په میډیا ښکاري نه په بل څه باندې ښکاري ځان دې بیخي وشرم او بیخي خلک ویډیو جوړوي خو خلک د دایرې دننه ویډیو جوړوي د دایرې نه ورپسې بار نه وځي چې د دایرې نه ویډیو پسې بار وځي نو ستا به همدقه علي دا کم دغه چې وکړو تا د ما چغې ورې تا پسې چې ما ویډیو کړې وه تا پسې ما د نننۍ ورځې دپاره ویډیو کړې وه چې سبا به خدای نه خواسته داسې څه مسله راشي په هغې کې به ته ډېر زیات پساو شي خو ته زما په ویډیو باندې هم خفه وې تا ما ته میسج کړی تا پسې ما نه کنزل کړې وه نه مې ورته غلطه خبره کړې و صرف تا ته ما دغه یو سوال کړی و چې ته هر سړي پسې لاس مه وړه ته هر سړي باندې وردانګې او هر سړی رانیسې داسې سړی به پکې وځي وخیږي چې هغه نه به بېرته ځان نه شي خلاصولی اوس دا د داود شاه خوار په هسپتال کې پروت دی مرګ حالت پروت دی نو خامخا اوس خو خیر دی نشته د زیارت ګل دا ویډیو در سره لاس کې شیر کوم دا واورئ او فیصله به په خپله باندې وکړئ چې آیا زیارت ګل دا کیس کړی یا نه دی کړی یا بل چا وکړو او کار چا وکړو خو زید زیارت ګل شو په څه وجې زید زیارت ګل شو د خپلې خولې نه وایي خپله خوله هم قلا ده هم بلا ده که ده دمکي نه وی ورکړی نن به زیارت ګل نه یادولې ځکه داود شاه پسې ډېرو خلکو ویډیوګانې جوړې کړي دي بل څوک یې نه دی یاد کړی زیارت ګل یاد کړو خو ده چې کم سټایل کې دمکي ورکړې ده که نه بلکل تا ویل چې دا کیس ده کړی دی د ده ویډیو ګورئ مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ که په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ پیج فالو کړئ د لوی الله په امان ویډیو ګورئ دا چې نوم یې په ځان باندې زیارت ګل ایښی دی واورئ ته زیارت ګل نه ته بې غیرت ګل یې داود شاه بړوا تا څه ویله چې زه بازار ته درغلی وم زه په پاټک کې مزدوري کوم ستا غوندې د ښځو ګټو ته نه یم ناست بړوا کنجره کو تا کې پښتو وي ستا لور سره به اجاز ټیک ټاک یې جوړولی کنجره لا خو تا ته چې چا راځې ښودلی چا لار ښودلی هغه هم کنجر دی او ته هم کنجر ستا په ښځه باندې دغه اوبې ربابي واچوم چې ښځې لور ته یې رباب غږی ستا په ښځه عثمانۍ واچوم کنجره کو ماله په ګوتو راغې په منځ دې شکومه وجنم دې نه ته د وجلو قابل نه یې تا به زه تړپاومه اوس خو د پیریانو کور ته کاڼې راویشتو ستا ښځه د بړوا وغیم کنجره لا خو ما خو کنځلې نه کول یار بېدبي معاف خو داسې بړواګانو بیا داسې جواب ورکړي تا لا په ځان نومې خوستی سیدانو داود شاه د سیدانو بېعزتي کې کنجره ستا په خاندان کې داسې یو پښتون نشته چې دا مخ سر دله یو کړي د یوټیوب د پیج پیسو ته ناست دي دوکې کړي دوکه چې ما پسې د ویډیو وکړه تا له به زه دا مخ سر یو کوم کنجره لا خو بړوا په دې خبرو